طالبان وایي د مسعود قبر ته نږدې د طالبانو د اتڼ انګیزه معلوموي. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، په موکړه ته زومیم خبر ته. په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر طالبانو یوه ویډیو خپره شوې چې په پنجشیر ولایت کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود قبر ته نږدې په اتڼ او زمزمو لیدل کېږي. د ښاغلي مسعود پلویانو دا کار غندلی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د اتڼ کوونکو طالبانو دا کار د دوی د حکومت پالیسي نه ده. هغه ویلي دی چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر ځوانان په اختر کې د تفریح لپاره پنجشیر ته تللي وو او دا کار یې کړی دی. په خپره شوې ویډیو کې ښودل کېږي چې یو شمېر طالبان اتڼ کوي او تر شا په لږې لرې فاصله کې د احمد شاه مسعود مزار ښکاري. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد لیکلی دی هڅه روانه ده چې د دغه ناسم عمل انګیزه معلومه شي او د دا ډول اعمالو مخه به ونیول شي. د ښاغلي مسعود یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو طالبانو اتڼ غندلی او دا کار د احمد شاه مسعود شخصیت او مزار ته سپکاوی بللی دی. د بېلګې په ډول نقیب اروین چې ځان د افغانستان یو ورځپاڼه لیکونکی بولي په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د احمد شاه مسعود په مزار باندې نڅا نه افغاني، نه اسلامي او نه هم انساني دود دی او دا کار د پیوستون د لړزېدونکو ستنو له نړولو پرته د هغه په خبره بل څه نه لري. د امین ببک په نوم بل افغان چې ټویټر کې خبریال ښودل شوی هم دا کار یو سپکاوی بللی دی او دا یې د افغانستان د خلکو ترمنځ د درز پیدا کولو یوه هڅه بللې او لیکلی دی چې طالبان د ولسونو ترمنځ درز نشي پیدا کولی. خو ځینې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د اتڼ دومره جدي مسئله نه ګڼي او وایي چې تر دغه اتڼ مخکې د احمد شاه مسعود مزار ته نږدې ځینو خلکو د پنجشیر د ویزا نڅا یا قرصک هم کړی او هغه وخت د دوی په باور دومره جدي غبرګون ښودل شوی نه و. د سپي په نوم یو تن په خپل ټویټر کې یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهراً د مسعود مزار ته نږدې یو افغان سندرغاړی د سندرې ویلو په حال کې لیدل کېږي. د لیکلی دی د احمد شاه مسعود په مزار باندې قرصاق او پایګوبي روا ده خو اتڼ ناروا ده. خبره باید ومنو چې نڅا کول او نڅول دواړه ناروا دي او باید وغندل شي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې د دغه کار هدف جهادي شخصیتونو ته سپکاوی نه دی. هغه لیکلی دی چې حکومت د جهادي مشرانو درناوی کوي او مړیو ته سپکاوی مجاز نه دی او نه موږ دې کار ته اجازه ورکوو. احمد شاه مسعود د شمالي ټلوالې پخوانی جهادي قومندان و چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې د هغوی په مقابل کې د خپل ژوند تر وروستۍ شېبې پورې وجنګېده او بیا ظاهراً د دوو عربانو چې ځانونه یې خبریالان پېژندلي وو په ځانمرګي برید کې ووژل شو. طالبان د 2020 کال د اګست په میاشت کې په کابل کې بیا واک ترلاسه کړ او دا ځل د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د هغوی په ضد د مقاومت جبهه پرانیستلې. خو طالبان وایي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او وسله واله مبارزه نشته. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.